د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د ښوونځیو او دیني مدرسو د 700 ښوونکو ترمنځ د سیرت النبي ازموینې سیالۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې او د دهدادي ولسوالۍ د پوهنې امریت په همکارۍ په لاره واچول شوه. د یادې ازموینې تنظیمونکي وایي چې له دې کار څخه یې موخه د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا او د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له سیرت سره د استادانو آشنا کول دي. برنامه امروزی ما به تعداد در میان 700 تن معلمین مکاتب و استادای مدارس دینی ولسوالی دهدادی از طرف اداره علمی و فرهنگی البرز به همکاری ریاست محترم معارف و آمریت محترم معارف ولسوالی دهدادی راه اندازی گردیده و از بین 700 تن معلمین مکاتب و استادای مدارس انشالله 10 نفر برنده انتخاب میشه و برشان جوایز اعطا میشه. این برای دولت کنونی ما و همچنین مدارس ما و این مکاتب ما نقش عمده ای را ایفا میکند، چون که با داشتن یک معلومات کافی در بخش سیرت خصوصا از پیامبر بزرگوار خود ما و شما باشه، این بسیار یک نقش مهم را دارد. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ د ښوونځیو او مدرسو ښوونکو د دغه ډول ازموینو د ترسره کېدو هرکلی وکړ او د دیني پوهې د ودې او د ښوونځیو او دیني مدرسو ترمنځ د لا غوره انسجام په برخه کې یو اغیزمن ګام وباله او همداراز یې د ورته پروګرامونو پر دوام ټینګار وکړ. تمام استادا را خصوصا استادایی که امروز امتحان میده آگاهی بیشتر در اسلام و این خیلی خوب است و باید این امتحانات اما وقت اما سال باید است، چون باید اجرا شود یا امتحان گرفته شود. ما بسیار زیاد خوش هستیم که به این قسم امتحانات برگزار شود به خاطر که آگاهی استاد بلندتر میره. به حساب هر چقدر به حساب امتحان چی باشه کوشش میکنن که به حساب مطالعه بکنن که ما در امتحان یک چیز بیاموزیم. د یادول وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له بریا سره سم د زده کړو په برخه کې د خلکو د هڅونې رقابتي پروګرامونه د پخوا په پرتله زیات شوي چې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ دي.